دا ورو سوال کړی دی چې ما یو قسم خوړلی او بیا مې مات کو نو کفاره مې ورکړه لسو مسکینانو له مې خوراک ورکو خوراک مې څه ورکو ډوډۍ وه هګۍ وي او پۍ و نو زما سوال اوس دا دی چې آیا دا خوراک پوره دی په دې کفاره کې دویمه دا چې بعضو کسانو له ما یو کفاره کې ډوډۍ ورکړه بیا مې بل قسم خوړلو هغه مې مات کو نو هغه کسانو له بیا روټۍ ورکړه نو دا طریقه صحیح ده او که نه الجواب ګوره الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده سورة المائده کې چې څوک قسم اخري او ماتې کړي نو کفاره د هغې څه ده اطعام 10 مساکین لسو مسکینانو له خوراک دا خوراک څنګه دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم تاسو چې خپلو بچو له او اهل عیال له څه ورکوئ هغې کې درمیانه حال یعنی نه به زیاتې کې نه به کمې کې د علماو په منځ کې اختلاف دی چې دا خوراک څومره دی د بعضو علماو دا قول ده همدا راجح قول دی وی شریعت په دې کې مقدار نه دی ښوولی بلکې الله ویلي من اوسط ما تطعمون منځنی خوراک نو منځنی خوراک خو د هر چا بدل دی که نه یو شان دی د هر چا بدل دی ښه نو څه به کې ویو که دا چې کومه روټۍ تا ته مناسب ښکاري چې دا منځنی خوراک ته یو کس پې مړیږي ته پرول یو کس له ورکړه او دا راجح قول دی مضبوط قول دا دی بعض علما وایي نه دې کې به ته نیم ساع رالې لکه څه د پاسه کیلو علاقې چې کوم خوراک دی لکه وریجې شوې کجورې شوې وسکې شوې دا به رالې دا به ورکړې خو مضبوطه خبره دا ښکاري والعلم عند الله چې خوراک ورکول مقصد دی منځنی خوراک چې کوم تا ته ښکاري هغه راواله وریکه لس مسکینان بې ماړه کړه دې رور چې دا کوم کار کړی تاسو دې باره کې څه وایي ډوډۍ او د هغې سره هګۍ او پۍ درمیانه خوراک دی نو دا طریقې صحیح دی دویم سوال دا دی چې یو پیرې قسم کفاره کې کسان ماړه کړو بیا دویم پیرې چې قسم وکړو هغه یې مات کړو بیا کفاره وکړو دغه کسان بیا ماړه کړي دا صحیح دی او بلکل صحیح دی دا جدا دی هلته جدا دی منه د څه نه راغلې ده چې په یو کفاره کې یو سړی تر 2 بجې نشي مړولی ولې ځکه چې بیا لس مسکینان خو پوره نه شو کړی لکه تا اوس 9 غریبانان راوستي ټوله دې یو یو حصه ورکړه د یو یو ټیم خوراک هغه نهم له دې څومره ورکړو 2 حصې د 2 کسانو خوراک دا بیا هم تا لس کسان نه دي ماړه کړي تا څو ماړه کړو تا 9 ماړه کړي دي نو په یوه کفاره کې یو سړي له د ډېرو کسانو برخه ورکول دا صحیح نه ده که جدا جدا ورکوي یعنې په بله کفاره کې هېڅ خبره نه اخو دویمه مسله ده جدا مسله دې سره څه تعلق نشتی والله اعلم